من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، صابر جان یم او دا وخت 10 منټه د پاسه 4 بجې دي. پښمنۍ ختم شو د خیره. د نن ورځې چې څومره هم اکټیویټي دي تر ماښامه پورې هغه به زه نن تاسو ته ښایم. اوس زما جومات ته، په جومات کې به وګورو چې څومره کسان راغلي دي. دا خو وختي دي او بیا به سبق ته کښېنو او د ټولې ورځې چې کومه اکټیویټي هغه به تاسو ته ښایم. چېرته به نه ځئ او ما سره به د اکټیویټي تر ماښامه پورې ګورئ. دا زموږ د کلي جومات دی جي. سهار وختي دی. دا ګړی درته ښایم څه ټایم دی، باقي ته وګورئ. 10 منټه د پاسه 4 بجې دي. دلته پکې کسان لګیا دي سبق وایي. انار الله دی او دا چې کوم دی قدر دی او دا مرتضی دی. او دلته دا صالح حاجي صاحب دی، هغه اذان وکړو او د اودس چهارده کوي. ټیک ده، دا زموږ جومات دی. د خیره د نن ورځې اکټیویټي به تاسو سره شیر کوم. د دې وخت کې کسان راروان دي جومات ته، او چې جومات کې به تاسو بیا وګورئ چې څومره خلک راځي زموږ د جومات ته. ټیک ده، تاسو ته بیا ښایم. منځ شو، ټیک دی جي. او بس دا تکه توره تیاره ده، نو څه تقریبا دغه 20 منټه کم 15 بجې دي. دې نه پس به انشاءالله بیا نورې خبرې اترې کوو. صحیح ده قدرمنو، دا سهار وختي دی. سهار وختي خو نه دی، خیر تقریبا 10 بجې دي د پاسه. او ټول خلک چې کوم دی وده دي او څه چې کوم دی نو پاڅېدلي او ډیوټیانو نه لاړه. په لارو کې چې کوم حکیمان او ډاکټران ګرځي دا هغه ځای دی. ټیک دی جي. او دغه د کابل دکان دی کولو دی او دا سوزه کوړه ده. خو ما ورته څه وویلې چې ډېر خلک په اوده وي او ډېر خلک راوتي دي. هغوی سوزکي چلوي، څوک رشکې چلوي د خیره. نو ځو موږ ډیوټۍ له روان یو. چې کله ډیوټۍ نه راشو یا ډیوټۍ سره هغلته نور کم کار وي نو ټول به درته زه نن ورځ کې وړاندې کوم. تاسو موږ سره اوسئ. دا جي بهر اډه ده. په بهر اډه کې دې وخت کې څه دوکانونه کولو دي او څه پکې بند دي. دې نه چې ځې باړې پل ته، دا هغه لاره ده. نوی پمپ وتی دی د خیره. او اوس دا دوستي پتواري په مینه کې هم دی. زما په خیال چې دا د هغوی هم دی دا پمپ. او دا چې دی نو مونږ بهر اډې نه لږ را وړاندې شوي یو. دا ځای چې دی دی ته وایي باړې پل. دا د باړې پل دی. صحیح ده، بس باړې پل ته مونږ نږدې یو. دا د باړې پل دی او د باړې په پل باندې دې وخت کې مونږ روان دي. دا ټوله باړه ده.
وینې د باډې په پل مونږ روان یو باډې پل نه راښکته شو دغه مخامخ دا غټه ټینکۍ چې درته ښکاري دې ته ټویل وایي او دا د حضرخانې ټویل دی په ټویل باندې مشهور دی او نن خو په بازار مازار کې دونه څه نه سهار وختي دی سهار وختي نه دی خو 10 بجې دی تقریبا دا 10 بجې چې وي نو دا په روژه کې بیا سهار وختي وي که نه نو دونه رش به نه وي بیا به مونږ د مازدیګر انشاءالله ویډیو کوو تاسو ته به زه ښیم چې څومره رش وي نو موږ سره دا ټویل چې دی دا د ډېر لرې لرې ځایونه نه ښکاري او دې سره اوس دا لاندې چې ولاړ دی دا فایر بریګیډ والا د دې نه ریسکیو 1122 دفتر هم جوړ کړی دی او د یو کار په ځای کې 2 کار اخلي یو ټویل او یو 1122 دفتر دی ریسکیو دا اوس موږ په حضرخانې دې ته 15 پیران وایي دا هغه ځای دی او دوکانونه پکې کولو دي دلته او ډېر پکې بند هم دي دې ته د ټانګو اډه هم ویلی کېږي اوس ټانګې ختمې شوي دي خو بیا هم د ټانګو اډه ده او دا د حضرخانې ډېر مین چوک دی په مازدیګر کې خو دلته دومره رش چې انسان پکې راوړېدی نه شي ځکه چې چاټو والا او کچالانو والا چولو والا پکوړو والا سموسو والا او د هر قسم څیز دلته میلاویږي ټیک ده دا سبزی والا او دې خوا چې کوم دی نو دا خټکو والا وي دا ټول هر څیز به تاسو ته ښکاري قدرمنو دا وخت یې د ماسپښین 1 بجه ده او د جمعې لمونځ له ځمه د جمعې لمونځ نه چې فارغ شو بیا به در سره نورې خبرې اترې هم کومه خو جومات ته هم وځم راځئ لمونځ حضور مبارک صلی الله په بل ځای کې حدیث مبارک راځي حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک درې شیونه یادوي حدیث مبارک دی حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة حضور مبارک فرمایي ستاسو د دې دنیا درې شیونه داسې دي چې ما ته ډېر محبوب دي ستاسو د دې دنیا درې شیونه ما ته ډېر محبوب دي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي درې شیونه کوم دي قدرمنو دا ټیم د مازدیګر د مونځ ټیم دی او تقریبا دغه 10 منټه د پاسې 15 بجې دي کم جومات نه چې سحر وختي مونږ شروعات کړو هغه جومات ته واپس راځو چې په جومات کې اوس روان دي څه کسان پکې اعتکاف ته کښېني هغوی ته ورځو هغوی سره به خبرې اترې هم وکړو تاسو ته به دغه هغوی پیغام هم در ورسو دا مونږ رالو جومات ته جومات کې کسان لګیا دي د مونځ دپاره چې کوم دی نو تیاریانې کوي او دې خوا اعتکاف ته خلک کښېني دا د اعتکاف ځای دی تاسو ته ما ویلي چې نن به مونږ تاسو ته د ټولې ورځې هغه کوم اکټیویټي دی هغه به درته ښایو دا زموږ وړوکی شان جومات دی د محلې مسجد بلال باندې مشهور دی نو دا کم ملګری چې کښېني د هغوی ځایونه درته ښایم دا وګورئ دا عبدالبشیر دی بشیر دلته ته اعتکاف ته کښېنې او څوک دی در سره نور یو 15 ملګري نور دي ها ماشاءالله الله دی آصف دی یو امیر دی صحیح او یوسف الله دی صحیح قدرمنو دې وخت کې د مازدیګر د اذان وخت دی Ah